السلام علیکم قدرمنو کتونکو، راوتی یو شب قدر بازار ته او دلته د اتیکو والا ملګری دی، ډېر ښه تیکې چې دي نو هغه خرڅوي او دنه به لږ شانتې تپوس کوو چې کار روزګار یې څنګه روان دی او دې سره سره تیکې چې دی نو هغه څنګه تیارېږي. نو راځئ دوی سره خبرې کوو. ښه ځوانه دا راته وایي نوم دې څه دی؟ اکبر حسین. اکبر حسین د کوم ځای؟ د مټې. ښه او د څونه وخت نه دا کاروبار کې؟ کم از کم 6-7 سال. 6-7 سال. ښه او کار روزګار د څنګه روان دی؟ الحمدلله ښه دی، خو د کرونا په وجه باندې حالات د خراب شوي دي. صحیح لږ تیزې خبرې کوه چې په ویډیو کې د خبرې راځي. صحیح ده؟ ښه او کار دې ښه روان دی؟ الحمدلله شکر دی. روژه کې څه ټایم راوځي او څه ټایم پورې ناست دی؟ 2-3 بجې روزه ما ماښام لنډ منډ سیټ کوو او به د پښمني پورې لګیو. صحیح. او دا راته وایي 100 روپۍ ورځ چې دی نو هغه درته د هر څه نه بغیر چې دی ګټه به ووایو چې لکه د دې څه پته نه لګي دا قسمت جنګ کمه څومره وي او زیاته څومره وي؟ بس قسمت جنګ کله 2 روپۍ پکې پاتې شي، کله پکې 600 داسې راشي جاړو پاتې نه شي. د دې کرونا په وجه باندې بازارونه لږ خراب دي، د دې په وجه باندې اوس لږ حالات. او دا راته وایي دا تیکې څنګه تیارېږي؟ بس څنګه تیارېږي دې خپل دغه دی نه اول څه کوئ لکه اول یې غوښه وړه کوئ؟ او جی غوښه وړه کوو، بیا مطلب نو څنګه غوښه وړه کوي بیا؟ بیا مسالې کوو، بیا سیخونه میخونه ډکوو، دغه حساب وي. او جی یو سیخ په څو دی؟ یاره اوس خو غوښې تا ته ښه پته ده چې ګرانې دي، بس 20 روپۍ ورکوو، کړي کې 30 روپۍ د 20. او د سیخانو کې دا چې کور پاخه شي هغې دومره خوند نه وي، خو د بازار د خوند ډېر سوی، دا څه وجه؟ بس دا وجه چې کور کې لکه بېلې بازار بېلې مسالې دي، کور بېلې مسالې دي، تاسو واورېده بازار ځکه خوراک په ټول تې غواړي دا مسالې چې ته هم معلوم لګي دغسې ښایسته راځي. صحیح. حسین. او د کوم ځای؟ او دلته څه کې؟ د روټو کار کې. ښه نو روټۍ ښکلي که نه؟ په 100 روپۍ روټۍ ده او 100 روپۍ ورځ درکوي؟ خپل دکان دی. هغه نو رقیمه څنګه دي؟ ډېرې ون سیز دی او مساله د ده خبره ټیک ده، دی وایي چې موږ سره دا بېله مساله یو دا حقیقت نه جي مساله بېله نه ده، صرف د شړشمو تیلو کار دی. و درېږه شړشمو تیلو کې څومره کمال وي بزنس سیکرسي دا به چاته نه وي که نه، خو دا خبره غلط شړشمو تیل لږ ګرم که اوږه ور واچوه غوښه به دا نرمه شي هغې سره دا نرمه شي پسته شي 15 سکنډ 10 سکنډ لکه نورې چې موږ هغه د کوس کلکې غاښونو نه خلاصوي قربانۍ ته ځان تیار کړي. نه امیر صاحب یو ځل بیا ووایه د دې د نرموالي دپاره څه طریقې؟ شړشمو تیل به لږ شان ګرم کړي، غوښې مو مقدار مطابق هغې کې به اوږه وټکېدلې اوږه وکړي. او د دې څه نقصان خو نه وي؟ نه اوږه بهترین شی دی. نه دا اوږه چې ده نو دا به په غوړو کې ورجه شړشمو تیل چې دي؟ شړشمو تیلو کې ورچي، بیا یخ کې به بیا غوښه کې واوړي. صحیح. هغې څنګه جوړه وي. امیر صاحب دا راته ووایه چې خپل روزګار څومره ښیي؟ خپل روزګار ډېر لږ تیز. خپل روزګار ډېر ښه وي، خو په هغې کې خو دا وي چې انسان سره خپلې کانې څه ناڅه وي، بغیر یې کانې مې دې هېڅ هم نه شي. لازم به مزدوري کوي، مزدورۍ نه علاوه دې بله چاره نه شي.
او چې نه اکانمي فاینانشلی که انسان صحیح وي نو دا یو کاروبار ته دې سوچ پوری بل د ده په سوچ باندې ډیپینډ کوي چې دې څومره حده پورې سیکریفایس کوي او خپل کاروبار شروع کول لپاره څه ضروري ستا په خیال لومبې لومبې د ټول نه ښه آیډیا پکار ده او د آیډیا سره خپل ځان له پکار دي ځان ته وګوري چې انسان چې زه دا بوج اوچتوم آیا زه دې قابل یم که نه یم چې دا بوج زه برداشت کولی شم که نه هر یو کار کې شروعات کې سختې دي فإن مع العسر یسرا مطلب هر سختي کې بعد آسانیت دي نو سختې پسې راته وي او حدیث شریف هم الله مې دې معاف کړي صحیح بزرګ یو قول دی چې د سختۍ نه بعد کومه نرمي راځي هغه فراخي راځي هغه خوشبختي ده او د فراخۍ نه بعد کومه سختي راځي هغه یو قسم له عذاب نو الله دې ځای شر نو ساتي نور څه